سلامونه، زه وږمه صبا عامر نن غواړم تاسو سره یو څو خبرې وکړم د گزارش نه لرې. هغه خبرې چې د موږ په ژوند کې ډیر مهمې دي او موږ باید هغه ته پام وکړو. په هغه په پام نیولو کې زموږ به ژوند ډیر رنګین وي. خپلو میرمنو ته، مور ته، پلار ته، خور ته، ورور ته، اولاد ته هیڅکله د مینې د اظهار لپاره ګل مه ورکوئ، بلکې کوشش وکړئ چې هغوی لکه ګل غوندې وساتئ. دې ته مینه وایي. د دې لپاره چې تاسو هغوی لکه ګل غوندې وساتئ، د دې لپاره زر، زیور، موټر، کور، پیسې، دنیا او دولت دا یو هم په درد نه خوري. دغه نشي کولی چې هغوی لکه ګل غوندې وساتي، بلکې 4 کیلې لري: اخلاص، رښتیا، وفا او خندا. دغه 4 کیلې له ځان سره ولرئ. کله چې کور ته راځئ، تاسې باید خپل تندی مو 12 بجې نه وي کړی. د دې لپاره چې میرمنې سره په اخلاص باندې خبرې وکړئ، په خندا باندې خبرې وکړئ. د دې کلي نه ماشومانو سره، همدارنګه میرمن دې له تاسو سره یو بل سره په خندا باندې خبرې کوئ. یو بل ته ژمن واوسیږئ، وفا ولرئ او همیش رښتیا وایئ، دروغ مه وایئ او یو بل ته اخلاص ولرئ. دا هغه شیان دي چې تاسو نیکمرغه کوي. او تاسې که وایئ چې وخت تیر دی، وخت تیر نه دی. کب چې هر وخت له اوبو نه راوباسئ تازه دی. همدا اوس یې عملي کوئ، دا 4 کیلې واخلئ او خپل ژوند ته تغییر ورکړئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. خوشحاله ژوند ولرئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.